څنګه ښکلی دی قرآن رب رالیږلی دی قرآن برکت یې کړل حسین چا چې منلی دی قرآن څنګه ښکلی دی قرآن رب رالیږلی دی قرآن برکت یې کړل حسین چا چې منلی دی قرآن هم په ژبه سره روان دی هم په زړه لري اثر هم ښکاره لري خبرې هم اسرار پکښې مضمر په هر توري کې یې نغښتي څو مفهومه سر په سر دا د لوی الله کلام دی وسیع نه لري بشر هم په ژبه سره روان دی هم په زړه لري اثر هم ښکاره لري خبرې هم اسرار پکښې مضمر په هر توري کې یې نغښتي څو مفهومه سر په سر دا د لوی الله کلام دی وسیع نه لري بشر د حکمت او بلاغت په تربیتلی دی قرآن برکت یې کړل حسین چا چې منلی دی قرآن د حکمت او بلاغت په تربیتلی دی قرآن برکت یې کړل حسین چا چې منلی دی قرآن څنګه ښکلی دی قرآن رب رالیږلی دی قرآن برکت یې کړل حسین چا چې منلی دی قرآن چې لار ښودارې چارې د عرب هم د عجم چا ساتلی په سینو کې چا لیکلی په قلم که عفت مو د شهباز دی که یې حکم دی محکم تر قیامته به چلیږي د هر عصر سره سم چې لار ښودارې چارې د عرب هم د عجم چا ساتلی په سینو کې چا لیکلی په قلم که عفت مو د شهباز دی که یې حکم دی محکم تر قیامته به چلیږي د هر عصر سره سم خود به پوسې چې په غوره یې کتلی دی قرآن برکت یې کړل حسین چا چې منلی دی قرآن خود به پوسې چې په غوره یې کتلی دی قرآن برکت یې کړل حسین چا چې منلی دی قرآن څنګه ښکلی دی قرآن رب رالیږلی دی قرآن برکت یې کړل حسین چا چې منلی دی قرآن بقره یې د سر تاج ده د زړه شور یې په اسره په یاسین کې یې تحسین دی په رحمان کې یې ښکلا معجزه د ټول جهان د هر منکر ته ابتلا دا د نن عصر خبرې پکښې سوي دي پخوا بقره یې د سر تاج ده د زړه شور یې په اسره په یاسین کې یې تحسین دی په رحمان کې یې ښکلا معجزه د ټول جهان د هر منکر ته ابتلا دا د نن عصر خبرې پکښې سوي دي پخوا وذراتو کائناتو غوړېدلی دی قرآن برکت یې کړل حسین چا چې منلی دی قرآن وذراتو کائناتو غوړېدلی دی قرآن برکت یې کړل حسین چا چې منلی دی قرآن څنګه ښکلی دی
خود پزړه به مطمئن وي څنګه ټینګه یو وعده ګناهونه ورته بس یوه توبه د نیکه اجازه څو چنده د بدۍ سزا یوه د ظاهر د امیدونو ورته پنډه قافله خود پزړه به مطمئن وي څنګه ټینګه یو وعده ګناهونه ورته بس یوه توبه د نیکه اجازه څو چنده د بدۍ سزا یوه د ظاهر د امیدونو ورته پنډه قافله په الله رحمان رحیم سره ویشلی دی قرآن برکت یې کړل حسین چا چې منلی دی قرآن په الله رحمان رحیم سره ویشلی دی قرآن برکت یې کړل حسین چا چې منلی دی قرآن څنګه ښکلی دی قرآن رب رالیږلی دی قرآن برکت یې کړل حسین چا چې منلی دی قرآن په قلم سره د ملي او وطني شاعر زاهده په اواز کې د جلال الدین صابري